د اهل بیت علیهم السلام عملی زندگی مختلف پهلوان لري. لکه هغو نه یو پهلو انفاق فی سبیل الله دی. د اهل بیت علیهم السلام عملی زندگی کې اعطا ویرکا غریب سړي سره مدد دا ډیر نمایان او روشن دی، واضح دی. دوستانو د اهل بیت علیهم السلام عملی زندگی کله مو سترګې غړو نو اعطا ډیر نمایان دی. انفاق د خدای لیارې کې ویر کا ډیره نمایان اور واضح دی. لکه حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نه یو روایت نورانی کلام دی د مولا چې مولا فرمایش کوي ملعون ملعون من وهب له المال ولم يتصدق منه بشیء. عجیبه فرمان دی د مولا کاظم علیه السلام څه فرمایش ته کوي چې خدای هغه انسان باندې لعنت کوي دوامتی څه خدای هغه انسان باندې لعنت کوي څه غته خداوند متعال مال و دولت خو ورکړی دی، خو همغه خپل مال و دولت نه څه شی خرج کوي نه، څه شی صدقه، څه شی خیرات، څه شی اعطا نه کوي. خداوند متعال داسې انسان باندې لعنت کوي. د اهل بیت علیهم السلام د زندگی گوشه گوشه، د زندگی وریزه وریزه، د زندگی لحظه لحظه دشی ترجمانی کی چې اهل بیت علیهم السلام کلم دی اعطا یا انفاق فی سبیل الله نه ورسته نه دی. لکه د صدیقه طاهره سلام الله علیها یو نورانی فرمان دی چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها یی چې ما د دې دنیا کې د تاسو دنیا نه ما درې شونه ډېر خوښ دي، درې شونه ما ډېر پسند دي، چې هغو نه یو شی ما ډېر پسند دی چې الانفاق فی سبیل الله. صدیقه طاهره یی چې ما دې دنیا کې خدای لیارې کې کله زه خرچه کوم، خدای لیارې کې خلکو ته اعطا کوم، دې دنیا کې دا شی ما باندې ډېر ګران دی. د بیبي سلام الله علیها یا د اهل بیت علیهم السلام سیرت ته که موږ سترګې غړو دا شی څومره حد پورې نمایان دی. یوې ورځې عرض مو دا کول چې د اهل بیت علیهم السلام صرف احادیث بیان نشي، صرف تاریخ بیان نشي یا صرف دغو اقوال بیان نشي، بلکې عملی زندگی اهل بیت علیهم السلام څه طور طریقې سره انفاق کړی دی. کوشش په همدا دی چې دې طرف ته اشاره وشي. اهل بیت علیهم السلام خصوصا بیا د صدیقه طاهره سلام الله علیها زندگی کې یوې ورځې یو کس راشي، غریب دی، ناچار دی. سید الانبیاء بزرگوار مسجد کې تشریف فرما دی. سید الانبیاء بزرگوار ته یې یا رسول الله غریب یم، وږی یم، لباس مو نشته دی، که ما سره لږ مدد وکړي، لباس ځان دپاره مهیا کم، خوراک ځان دپاره مهیا کم. سید الانبیاء بزرگوار ورته فرمایش کوي چې دې ټایم کې ما لاس خالی دی، دې ټایم کې څه نه لرم. هغه ټایم کې حضرت سلمان بزرگوار رسول الله بزرگوار سره تشریف فرما دی، خو رسول الله بزرگوار دا سائل واپس نه که خالی لاس، بلکې حضرت سلمان ته دی یا سلمان دا سائل دسی وی عظیمی چنې ته بوزه، دا سائل دسی وی عظیم کور ته بوزه، دا کریم کور ته بوزه چې غنه د دې سائل د دې فقیر هم فقیری ختمه شي، هم لوږه ختمه شي، هم ورسره لباس مهیا کړي. داسې وی کریمې خونې ته، داسې یوه کریم کور ته دا بوزه. نو حضرت سلمان یې چې زه د رسول الله بزرګوار اشارې باندې پوه شولم. حضرت سلمان دا سائل روان که رای وستل سیده د صدیقه طاهره سلام الله علیها کور اور دروازې ته راوستل. د قلباب یې وکړ، ټولو نه اول سلام یې وکړ، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. چې کله دا سلام صدیقه طاهره واوریدل، صدیقه طاهره سلام علیک جواب ویرک، آواز وشول، چوک یې د عصمت دروازې باندې چوک ولاړ یې. حضرت سلمان د ورته بی بی یو سائل رغلی دی،
اور د تا بابا رسول الله بزرګوار د دې کریم کور ته راستول. کله سائل بیبي سره هم کلام شي، بیبي ورنه پوښتنه کوي ای سائل څه شي ضرورت یې تا ته؟ سائل ورته ای بیبي وږی یم، خوراک انتظام وکړه، لباس مې نشته، لباس ضرورت دی، نادار یم، د استغنا ضرورت دی، غني شم. بیبي سوچ وکړ چې دې ټایم کې څه شی عطا کم، څه شی انفاق کم، څه شی د خدای لیارې کې ویر کم. بیبي ظاهرا دې ټایم کې خالی لاس وه، خو نه غواړي چې سائل واپس کی، خالی لاس واپس کی، خالی لاس رد کی. دا د اهل بیت علیهم السلام شیوا نه دی، دا د اهل بیت علیهم السلام لیاره نه دی چې خپل کور نه خالی لاس واپس کی. بیبي خپل گردن بند مبارک، خپل غاړې مبارکې کې یو هار و. تاریخ یې چې بیبي د خپل هار راخلاص که، د سائل ته یې پیش که چې کله د هار د گردن بند حضرت سلمان ولیدل، نو سلمان یو عجیبه احساسات، عجیبه کیفیت ور باندې طاری شو. رایوړل د هار د گردن بند مبارک یو نورانی کپړې کې، یو یمنی کپړې کې د هار باند که. چې کله د هاری باند کړل نورانی، چې کله د هاری یمنی کپړې کې باند که، غواړي د بازار کې خارج کی. کله د هار بازار ته یوړل، خارج شول، دوره قیمت کې خارج شول چې د دې غریب سړي، د دې فقیر سړي لباس هم ورسره مهیا شو، خوراک څښاک انتظام یې وشو، نور ضرورتونه یې پوره شو. اما د هار بیا راوړه رسول الله بزرګوار ته چې دا د تا قدرمنې لور گردن باندې، زه غواړم دا بیا خپل اصل اور حقیقت اور مرجع طرف ته د هار بیا واپس شي. کله د هار حضرت سلمان اور ورسره د سائل بیا راوړه بیبي ته هاری پیش که. کله هاری بیبي ته پیش که، نو دې ټایم کې د سائل د محتاج نیمخاند شه، لبخاند شه، وخندېده، تبسم اختیار که. بیبي سلام الله علیها تپوس کی سائل نه ای سائل څه وجه وه چې ته وخندېدې، لبخاند شولې؟ دې سائل یوه عجیبه جمله وکړه. سائل د بیبي ته یی ای بیبي د هار د گردنبند څوره پر برکت دی، دې کې څوره برکت دی چې د یوه سائل وږی یې پوره که، موړن شه ورسه، لباس یې ورته مهیا که، نوره محتاجین ختمه که، اور دا یو هار د گردنبند بیام خپل اصل اور خپل مالک طرف ته بیا را واپس شولو. نو دا دوستانو د اهل بیت علیهم السلام زندگی کې انفاق فی سبیل الله دی چې اهل بیتو به خپل ځان نه تیر کو، خپل ضرورت نه بی تیر کو. اما خو سائل، اما فقیری رد، خلیل لاسی رد نه دی کړی. خداوند متعال موږ هم د اهل بیت علیهم السلام لیارې باندې تللو توفیق عطا کی.